سلامونه او مینه مې ومنئ ملګرو. موږ او پاچا صاحب د ملګري سره راټول یو. سبا روژه ده او نن مو دا پلان درلود چې چېرته لږ داسې کینو یو بنډار وکړو چې پاخه کړو. نو راغلو اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ شډل کلي ته. دلته د یو زیارت ته دغې ته دلته چې مونږ کېناستو دا زلمکي راغلل. دوی دا غوښتنه وه له پاچا نه او له ما نه چې یو شعر راته ووایي. نو مونږ هم هغه د دوی غوښتنه ومنله. د دوی زړونه مو مات نه کړل. مونږ به دوی ته شعر ووایو. نو بیا که دوی پی او شړومبې راوړلې او که نه یې راوړلې هغه د دوی کار دی. مونږ هم لږې راوړي که کمې شوي به دوی راوړي ځکه دوی ما ماماګان هم کېږي. زه به دوی ته یو شعر وایم ګټه په تاوان کېږي دا نه منم، هر سړی جانان کېږي دا نه منم، او ګټه دې نورو ته رسېږي او جنگ دې په افغان کېږي دا نه منم، او ستا د دن د سر په بدله یاره دا خو ډېر ارزان کېږي دا نه منم، او ما ته مې زما په شاعرۍ کې دا حق د جانان کېږي دا نه منم، او حق دا ستا خندا باندې مین یم خو نن مې په ګریوان کېږي دا نه منم، دا د هرو مهر خو ډېر پورته شو قتل د انسان کېږي دا نه منم، او هر چاته چې ګورم نازونه کړي هر څوک ستا په شان کېږي دا نه منم. نو دا غزل ویله ده چې دوی خوښ شوی وي. اوس به پاچا صاحب څه ورته ووایي، بیا که دوی څه راته ویلی شي دوی نه به یې واورو، که څه راته ویلی نه شي نو همداسې خو ناست خو دی. مننه درمان صاحب. زه به دغه د شاهین صاحب غزل درته ووایم چې خپل غوندې مې راوستې پردي په رقم لاړې، خپل غوندې مې راوستې پردي په رقم لاړې، غرق دې کړم د بنګو د لوګي په رقم لاړې، او تا ته به زه کوم زیاتی در ښایم باراني شپه وه نه درېدې سم د لیوني په رقم لاړې، او نه کېدلې چیغې په مرۍ مې د رواج پښه وه خولې نه مې د سوي اسویلي په رقم لاړې، وازه خوله پر هر د حیران پرېښود ظالمې تلې دې ګلاب د خوشبویي په رقم لاړې، څه بلا سړی وې ما په جال د مینې نه کړې ګیر لاس نه مې شهینه د ماهي په رقم لاړې. مننه درمان صاحب. دا و شعرونه چې موږ دغه ځوانانو ته وویلې د تنکۍ ځوانانو ته هیله ده چې دوی فکر دې خواته ډېر مایل نه شي او سره په څنګ کې دا وطن زده کړو ته ډېر اړتیا لري. نو بس ته ډېره مننه.